السلام علیکم. نن به تاسو ته وښیم چې د اختر لپاره خوندورې کلچې څنګه تیارې کړئ. د دې کلچو لپاره موږ ته پکار دي 2 هګۍ، 1 ګیلاس بوره، 1 ګیلاس غوړي، 1 قاشوغه بیکینګ پوډر، 1 قاشوغه وانیلا پوډر، 3.5 ګیلاسه هم اوړه. مواد ټول ښه سره ګډ کړئ، بیا به اوړه کم کم ور اضافه کوئ، همداسې ښه نرم اوړه به لمده کړئ. د دې لپاره چې کلچې مو ټولې یوه اندازه اوسي، له 1 قاشغې سره به اوړه اندازه کړئ او بیا به ترېنه وړې وړې زوالې جوړې کړئ. په همدې ترتیب به کلچې جوړې کړئ او شکل به ورکړئ. دا 15 دقیقې مخکې چالان کړئ، د حرارت درجه په 350 کې عیاره کړئ او 30 دقیقو لپاره یې پرېږدئ چې پخې شي. د کلچو په سر به شاتو وهئ، بیا به میده سوي چهارمغز پرې واچوئ. زموږ خوندورې کلچې تیارې سوې. که مو ویډیو خوښه سوې وي نو لایک او سبسکرایب مه هېروئ.